پښتون ژغورنې غورځنګ د اپریل په 14مه د شپې بنو کې سیمه کې روانې نامنۍ په ضد لاریون وکړ. مظاهره کوونکو وویل چې جاني خیل او خواوشا کې پرله پسې هدفي وژنې کیږي. حکومت لا هم کم قاتل گرفتار نه کړ. دوی په سیمه کې امن او کلاري غواړي. په دا خوره باندې په لر او بر افغان وطن باندې هیڅکله نور د جنګ پالیسي نه غواړي. موږ تل د دغه توره پالیسۍ خلاف روزي. په 15 منټه فاصله کښې ټارګټ کېږي. بیا هغه نقابپوش نامعلومه وسلهواله ډلې بیا ښه په کارونه سره لوټ شي، فرار شي. مظاهره کوونکي بنو کې د شپې په سړکونو وګرځېدل او وروسته یې ناسته وکړه. ویناوالو وویل چې دوی تل د امن غوښتنې کړې، خو په ځواب کې ورباندې مقدمې جوړې شي. په جاني خیلو کې په 10 ورځو کې د یوې مېرمن په ګډون 4 کسان وسلوالو ووژل. نو فریاد چاله وکړي. کور کې ننه ښځینه وه، تورسارې وه. هغه ته 12 کسونه مسلح کسونه ورننوتل او هغه ښځینه یې په هغه باندې تشدد اول وکړو. ګنټه یوه نیمه ګنټه په هغه باندې تشدد وکړو. په آن بعد هغه یې په چوړې، په چاکیون، د ټیپک په کونتاغې وسینه ورموت کړل. تر اوسه پورې د یغې واقعې هیڅ انکوایري نه وکړه، هیڅ تحقیقات یې نه وکړو. په آن بعد بیا یو FC ولوه چې په چوټي باندې رغلی و، هغه یې د مستان او داسې یې وکړه تر اوه ترغون و په لیار کې هغه په ګولۍ باندې وویشته. ورپسې یوه ورځې بعده بیا 2 کسونه د پولیس ولوي، عام سپیون وي، په هغه باندې مسلح کسان ورغلل. د پرشنبې وخت و، خلک یې روژې بندولې او هغه یې په ګولۍ باندې وویشتل او هغه یې شهیدان کړل. یعنې دا واقعې دا صرف د عام ولس سره نه کېږي. د دغه ملک چې کوم اداري خلک دی، چې کوم نکرپېشه خلک دی، هغه به نه دي محفوظ. د پښتون ژغورنې غورځنګ تازه لاریون په اړه حکومت لا څه نه دي ویلي، خو د بنو مرسیال کمیشنر 2 ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې حکومت جاني خیلو کې د امن لپاره ګامونه پورته کړي او لګیا دي. د سیمې د پرمختګ لپاره 2 اربه ترقیاتي پروژې هم روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.